د امریکا بحري ځواک څنګه دې ته ورسېد چې د عمان په خلیج کې پر یوه ایراني کانټینري بېړۍ ډزې وکړي. دا هر څه له هغه وخته پیل شول چې بحري ځواک د څو ساعتونو په اوږدو کښې پرله پسې خبرداری ورکړ. وروستی پړاو هغه وخت رامنځته شو چې څو مرمۍ پر دې سترې بېړۍ وویشتل شوې چې سمدستي یې انجینونه له کاره وغورځېدل او دننه اور ولګېد. خو دا څنګه ممکنه ده چې یو عصري بحري توپ په یوازې څو ثانیو کښې 3 چاودېدونکې مرمۍ وتوغوي؟ د دې راز د بېړۍ لاندې پټ دی. یو پرمختللی اتومات لوډر چې د نږدې نه ختمېدونکي مهماتو له زیرمې سره مرسته کوي. دا سیستم مرمۍ په میخانیکي ډول دننه کوي، ډزې کوي او سمدستي تشې مرمۍ راوباسي. اوس اصلي پوښتنه دا ده چې پوځي ځواکونه څنګه کولی شي په فزیکي ډول یوه دومره لویه کانټینري بېړۍ ونیسي؟ بحري ځواک سمندري ځواکونه یا میرینز لیږي چې له امفیبیوس بېړیو څخه ځای پر ځای کیږي. هغوی په هوا کښې د ځوړنده چورلکو څخه د رسۍ په وسیله راښکته کیږي او په منظم ډول بېړۍ پاکوي او کنټرولوي یې. یکشنبه د 2026 کال د اپریل 19 وه او لوړې سمندري اوبه د یو ستر تاوتریخوالي د زیاتېدو شاهدې وې. دا د امریکا او ایران ترمنځ مستقیم سمندري تقابل دی. د دې عملیاتو مخکښ د USS بروینز په نوم یو دروند وسلوال امریکایي ویجاړونکی دی. دوی د 11 سمندري چټک غبرګون ځواک له ځانګړو ځواکونو سره ملګري دي. د دوی هدف تاسکا نومیږي چې شاوخوا 900 فوټه اوږده ده، چې دا پاناماکس ډوله کانټینري بېړۍ ده. د ایران بیرغ لري او شاوخوا 50,000 کانټینرونه لیږدولی شي. دا لویه بېړۍ له چین څخه د ایران بندر عباس ته را روانه وه. نو دوی دا بېړۍ څنګه له کاره وغورځوله؟ نیونه د عمان په خلیج کې د نړیوالو اوبو په منځ کښې ترسره کیږي چې د هرمز تنګي ختیځ ته شاوخوا 340 میله واټن لري. دا هر څه د امریکا د بحري بندیز له امله پیل کیږي. بېړۍ په 11 ناټه سرعت سره را روانه وه او د شمالي عرب سمندر پر لور نږدې کیږي. د USS بروینز د هغې د نیولو لپاره مخې ته ورځي. کانټینري بېړۍ هڅه کوي چې بندیز مات کړي، خو امریکایي بحري ځواک سمدستي ډزې نه کوي، بلکې یو محاسبه شوی پلان عملي کوي چې پکښې د خبرداري پړاوونه شامل دي چې د اخطار په ډول ورته وایي د تسکا بېړۍ خپل انجن خونې خالي کړئ، خپل انجن خونې خالي کړئ. موږ چمتو یو چې پر تاسو غیر فعالونکي ډزې وکړو. د 2 ساعتونو لپاره پرله پسې خبرداری ورکول کیږي، خو د بېړۍ عمله هیڅ اطاعت نه کوي او خپل مسیر ته دوام ورکوي. کله چې بېړۍ بیا هم اطاعت ونه کړي، حالت لا پسې جدي کیږي. وروستی خبرداری ورکول کیږي چې ورته ویل کیږي تسکا بېړۍ خپل انجن خونې خالي کړئ، موږ اوس پر تاسو غیر فعالونکي ډزې کوو. یو د خبرداري غږ پورته کیږي او بیا د USS بروینز د خپل 15 انچه مارک 45 په توپ هدف نیسي او ډزې کوي. لږ تر لږه 3 مرمۍ د بېړۍ د انجن په خونه لګیږي، لومړی، دویمه او درېیمه. دا د کیک برید د انجن خونه سوری کوي او سمدستي د بېړۍ حرکت بندوي. بېړۍ بیا حرکته کیږي، خو د دې لپاره چې ډوبه نشي اصلي جوړښت یې خوندي ساتل کیږي. اوس د نیولو وخت را رسیږي. ټریپولي USS امفیبیوس بېړۍ عملیات پر مخ وړي. چورلکې پورته کیږي او د 11 سمندري ځواک سرتیري د رسۍ په وسیله راښکته کیږي. دوی بېړۍ پاکوي، کنټرول ترلاسه کوي او د بېړۍ عمله او ټول بار نیسي. دا د شپې لید یا نایټ ورژن صحنې دي چې پکښې امریکایي ځواکونه له چورلکو څخه راښکته کیږي. مخکښه چورلکه د کانټینرونو پر سر ثابته ولاړه وي او ځواکونه پرې راکوزیږي، په داسې حال کې چې بله چورلکه پورته ګرځي او امنیت برابروي. خو د مارک 45 توپ ځانګړتیا څه ده؟ دا سیستم څو برخې لري: د مهماتو اتومات انتقالونکي، د مهماتو د پورته کولو سیستم، د 20 مرمیو ډروم او د توپ ساتونکی پوش. مهمات پورته کیږي، بیا 90 درجې تاویږي او د توپ خولې ته داخلیږي. کله چې هر څه چمتو شي، توپ ډزې کوي. دا سیستم کولی شي په 1 دقیقه کې له 10 څخه تر 1400 مرمیو پورې وتوغوي. مرمۍ تر شاوخوا 24 کیلومتره واټن پورې رسیږي، خو که هدف تر 50 مایلو لرې وي نو عمودي توغندي لانچر یا VLS کارول کیږي. په دې کښې توغندي له سیل څخه پورته کیږي او د غازونو د ځانګړي سیستم له لارې فضا ته وځي. دوهم دفاعي سیستم نږدې دفاعي وسلې دي، لکه پلینکس چې په 1 دقیقه کښې شاوخوا 4500 مرمۍ توغوي. دا سیستم د رادار په مرسته هدف مومي، تعقیبوي او له منځه یې وړي. که دا هم بسنه ونه کړي نو د CREM سیستم کارول کیږي چې یو پرمختللی خپلواک دفاعي سیستم دی چې پکښې د RIM 114 توغندي کارول کیږي چې د تودوخې په وسیله هدف تعقیبوي او په ځانګړي ډول د ټیټ پرواز کوونکو توغندیو پر ضد اغېزناک دي. دا سیستم تر 6 مایلو پورې په واټن کښې هدفونه له منځه وړي او لوړ دقت لري.
اوس بله پوښتنه دا ده چې امریکا به څنګه یو بهرنی بیرغ لرونکی د تیلو بېړۍ ونیسي او بحري بندیز به عملي کړي په داسې حال کې چې سیاسي وضعیت ناڅاپه پوځي بڼه اخلي. امریکا به د ایران پر تیلو بشپړ بندیز ولګوي. دا هغه تیل دي چې چین یې ملاتړ کوي. دا عملیات به د څو اونیو کړکېچ پایله وي. هدف به یوازې زړې ټانکري بېړۍ وي چې د استخباراتو له مخې د پټو لیږدونکو شبکې برخه ده. هغه شبکه چې د چین او ایران لخوا کارول کیږي تر څو بندیزونه مات کړي. که فرض کړو چې دا بېړۍ د هرمز تنګي ته نږدې ودرول شي خو کاپیټان یې له تم کېدو انکار وکړي، خپل تعقیبي سیستم بند کړي او وتښتي، امریکایي ځواکونه به یې تعقیب پیل کړي او دا تعقیب ښایي تر زرګونه مایلو پورې وغځېږي. How did the American Navy end up firing upon an Iranian container ship navigating the Gulf of Oman to begin the standoff, as the Navy delivered repeated warnings over a span of several hours? The Navy sends in the Marines. Deployed from amphibious ships, they rappel down from hovering helicopters to systematically secure and clear the decks.